سلامونه خوشبول خو میشملات جامعه سره بگیږي نو خوست او وزیرستان دغه خو بیا هغه کپلانټه کې کوي یو راګم سره خطونه دا یو ډېره تقریبا یو خال کوي و پښتو یو غونډه افغانونه یو خال کې یو نسلي خو خوست وزیرستان خوستبول خلکاسې د غاونډ جام په بلینا او په ورشي په بلشي کې یو شاید اسې چې خپل ځنی خور دي سړی تاسو شولای لري نو دا وخت په خوست کې خاصه په سرګردان چاو کې دغه په اړه هغه ویډیو مې سکلی ویډیو دا نه ویل سرګردان چاو کو تاسو کیمرا کې وینئ هغه چاو ته چې دلته د افغان خورې د افغان مالیې لوانی بچون اصلا بلکه چاو گندر تو لیدل و دولتا و اختیلاجی نکرد و دولتا و ده ظلم خلاف و پاندر آوز شد و داس خال کرده اگه انقلابی سوچ شوی کرد و خپل خور سرمین ژوند باندې بلکه چاو گندر تو لیدل ډېر څه مروردلی وي دغه چاو په حواله سره تصویرونه کې وشایل درایو نو ټول ملګري ته مې سلامونه یایي خاص کر د خوست نه څوره بهر خوستیون دي دغه د طرفه مې په خوست باندې سلامونه ویلي دي چې ننوتلي نو ملګریو ګیله هنر نه کوي دا یوه خبره د هغه غونډه چې بیخي په بخښنه سره کوي چې ملګري ګیله نه کوي بلا ډېر ملګري دي چې یا ونه یا پټ یا یوه یا بله میشتوس کاکیز ورته دي کاپوس کې میشتوس داسې کې ازود نه وي نو خاص کر د دغې په هغه سره ډېرې خبرې ته ضرورت نشته خو صرف دا وایه چې د ملګري د خاطره چې ملګري ته تکلیف نشي جوړه میږ نه وي څه شی خو بیا په میږ پاکیزه پښتونخوا کې وکړه د بره پښتونخوا د بره په غونډې کې دغه یو شی دی چې څوک د ژوند خبره کو هغه بیا سپیکه هر څوک وي هغه میږ نه سره پرېږدي نو د دغه په خاطر چې میږ ملګري ته تکلیف جوړ نشي د میږ د واجه دی نشي په تکلیف نو غلي بیا ملګري ته سلامونه یایي خدای دا ټول تللي په خیر و خپلې دغه خړې کوڅې دغه شارینه دغه مزدګري ته په څټ روالي خدای د لارو باري وکړو لارو باري افغان